چیرې دا پښتون پلاستو چینل ثانوي راغلی یاست نو دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او په څنګ کې دغه د بیل نشان هم ووهئ ترڅو زموږ هره سلام دا پلس پښتون یوټیوب چینل ګرانو کتونکو جنسي او صحیح لارښودنې تاسو په دغه چینل کې کتلی شئ. نن درته ښایم چې څنګه کولی شئ د خپلې مېرمنې تیونه یا سینې مو غټې کلکې او نیغې ودروئ. نو زه تاسې ته ښایم چې تاسې به په دې یو بوتل دوایي سره نیغې کلکې او غټې کړئ. دغه دوایي یوازې 1.5 افغانۍ او 200 کم 3000 کلدارې قیمت لري. د دې دوا نوم دی میسج ایسنټل آیل. دغه غوړي یا تیل 100% کار کوي. د تیانو شخول، غټول او کیک درول یې دنده ده. که غواړئ چې دغه دوا ترلاسه کړئ نو دغه دوا په جلال آباد، کابل او غزني ښارونو کې میلاویږي. د دې دوا دغه بوتل دی، تاسو یې ګورئ. دغه دوا میسج ایسنټل آیل نوم لري. دغه دوا د هیواد په ټولو دواخانو کې میلاویږي. دغه دوا تاسو په هر ولایت کې له هرې دواخانې څخه ترلاسه کولی شئ. او که غواړئ چې د میرمنو سینې مو غټې او کلکې، اوږدې او شخې شي نو دغه دوا حتما پرې ولګوئ. میسج ایسنټل آیل دغه دوا به تاسو پرې 3 ورځې لګوئ. دغه بوتل 3 ورځې کیږي او سهار بیګا به یې پرې لګوئ. تیونه به یې ښه پرې غوړوئ ترڅو تیونه یې شاخ، غټ او اوږده شي او د تیر سرونه یې د راکټ په څیر شي.